کلای بندیږي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د نړۍ ټولو پښتنو ورونو خویندو السلام علیکم ستړي مشه ډېر وخت نه یو خبره زه اورم ګورم وینم چې کله مونږه په خپله خاوره په خپله ژبه کې د زده کړې خبره کوو د پښتو خبره کوو د خپلې ژبې خبره کوو نو مونږ سره میشته اغیار مونږ ته متعصب وایي پښتنو ورونو خویندو که مونږ چېرته په پردۍ خاوره اغیارو ته وایو چې یاره مونږ ستاسو ژبه نه منو مونږ ستاسو په خاوره ستاسو او ستاسو د ژبې اختیار نه منو نو حقیقت کې چې مونږ به تعصب کوو خو ستاسو په دې نظر مونږ سره زمونږ په پښتنه خاوره میشته خلکو ته وګورئ چې تعصب څوک کوي آیا پښتانه چې په خپله خاوره په خپله پښتو ژبه کې زده کړه غواړي خپله پښتو ژبه اختیارمند لیدل غواړي دا تعصب کوي او که هغه خلک تعصب کوي چې زمونږ په خاوره میشته دي خو زمونږ پښتو ژبه اختیارمند لیدل نه غواړي زمونږ پښتو ژبه د پارلمان لیدل نه غواړي د دفتر لیدل نه غواړي د میډیا لیدل نه غواړي د ښوونځو لیدل نه غواړي پښتنو ورونو خویندو د هر څه ته ګورئ چې زمونږ سره څه روان دي مونږ سره تعصب روان دی او مونږ ته متعصب ویلی کېږي دا د دې ته تاسو چې څه وایئ خپله غور وکړئ مونږ که په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه غواړو نو آیا متعصب شو او کوم خلک په پښتنه خاوره پښتو ژبه اختیارمند لیدل نه غواړي که هغه متعصب دي پښتنو ورونو خویندو مونږه نه خو ظالمان یو نه ظلم خوښوو نه خو متعصب یو او نه تعصب خوښوو مونږه د بل ژبې ته چې څومره اهمیت ورکوو دومره زما په خیال چې زمونږ ژبې ته مونږ سره میشته خلک اهمیت نه ورکوي پښتنه خاوره که دې اړخ ته ده مونږ سره بعضې خلک میشته دي چې نوم نه ښکاره ده چې هغه د هند نه راغلي خلک دي هند کو وان ورته ویلی کېږي د دې په خپله معنی دا ده چې یاره دا د هند خلک دي خو دوی یو لهجه وایي چې هغه پنجابي ده مونږه چرم دا نه دي ویلي چې یاره دا خلک دي په خپله ژبه کې زده کړه ونه کړي مونږ غواړو چې یاره زموږ په خاوره دوی دپاره کمیونټي سکولز وي مونږ غواړو چې مونږ د دی که دی پنجابي وایي که دی هر څه وي هغه د دی خپله خوښه ده مونږ دوی که غواړي چې یاره په هغې کې زده کړه وکړي نو مونږه د هغې نه بلکل زه وایم چې د هغوی قدر کوو مونږ به هغوی ته که هر څومره دغه دي پکار دی چې هغوی ته کمیونټي سکول جوړ شي څنګه چې په نوره دنیا کې داسې ده مونږه تیار یو چې په پښتونخوا کې د اوسیدونکو
پنجابي ویونکو ته دا کم چې دا هند کووان چې کوم ځان ته دغه کوي چې مطلب دا دی چې یاره د هند سره د څه تعلق دی هسې هم پنجابي او دغه دا څیزونه چې دي نو دا نسلا هندیانو ژبه ده پښتنو وروڼو مونږه د دوی دپاره په پښتونخوا کې د کمیونټي سکولونو جوړولو بالکل قایل یو مونږ که دوی غواړي چې یاره دوی ته د دوی په دې پنجابۍ لهجه کې زده کړه ورکړی شي نو مونږ په سر سترګو دې هر څه ته تیار یو پښتنو وروڼو خویندو دغه شانتې مونږ د دوی نه بیا تمه به کوو چې په سند بلوچستان او پنجاب کې دې پښتنو ته کمیونټي سکول جوړ شي چېرته چې په پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه وي دغه شانتې که مونږ هغه طرف ته وګورو نو افغانستان کې چې دی نو دوه ژبې چې دی نو هغه سرکاري دي که هغه پښتو ده او که دري ده پکار خو دا وه چې مونږ سره دغه خلکو په هغه خاورم چې دی نو تعصب نه کولی مونږ سره زمونږ ژبه خپله کړې وې او مونږ سره یووالی راښکاره کړی وی خو نه که ازبک دي که تاجک دي که ترکمن دي که هر څه دي د هغوی خپله ژبه چې ده نو هغه دري نه ده خو مونږ ته په دغه کې یو ګروپ جوړ کړی دی کوم چې زمونږ مخنیوی کوي پښتنو وروڼو خویندو مونږ نه غواړو چې مونږ د چا سره تعصب وکړو خو مونږ سره تعصب روان دی دا هر څه مونږ وینو مونږ ګورو مونږ د ورځې په تمه یو مونږ د دې هر څه یو ورځې به جواب ورکوو یو ورځې به چې دی نو دا هر څه راټولولو کوشش کوو خامخا به کوو که خیر مونږه زمونږ پښتانه هغه اردو زده کوي هغه فارسي زده کوي هغه زمونږ پښتانه اردو وایي فارسي وایي خو زمونږ پښتنو سره دغه خلک نه خو پښتو وایي او نه خو مونږ سره هغه تعصب ختموي که چېرته د افغانستان چې دی نو دوه سرکاري ژبې دي نو په کار خو دا وه چې هر فارسیوان ته پښتو ورتلی په خاصه توګه په کابل کې خو زه وینم چې ما لیدلي دي چې څوک چې دی نو هغه دغه پښتو ژبه تا سره ویلو ته تیار نه دي تعصب نور څه ته وایي تعصب څنګه وي دلته کې که مونږ وګورو نو مونږ سره یو بې انتها تعصب روان دی تر دې چې مونږ ته ورو یو داسې ګروپ جوړوي د هند کووان په نوم باندې چې زموږ خاوره تقسیم کړي نوره دا هر څه مونږ وینو دا هر څه زموږ په زړه کې دي او مونږ ته ښکاري بس د ورځې په تمه یو چې ورځ راشي ځکه چې مونږ تعصب نه کوو خو مونږ وینو چې مونږ سره تعصب روان دی مونږ ته یو داسې خلک را یو ځای کړی شوي دي چې نه خو دغه د پنجابۍ دا لهجه دی چې ورته هندکو وایي دا د دوی قومي مذهبي یا ملکي ژبه ده ځکه څوک ترین دی څوک جدون دی څوک چې دی نو هغه قریشي دی څوک عوان دی خو دی څه وایي دی وایي چې نه مونږ خو چې دی نو تاسو سره پښتو نه وایو مونږ دغه پنجابي وایو د پنجابۍ دا لهجه وایو خو تاسو سره پښتو نه وایو تعصب څه شو مونږه که په خپله ژبه کې د زده کړې خبره کوو نو دا خلک چې دی نو مونږه خپلې ژبه کې زده کړې ته نه پرېږدي زمونږه مخنیوی کوي که یو طرف ته سرمایه‌دارانه نظام دی هغه نه غواړي چې په خپله ژبه کې پښتانه ماشومان یو شان زده کړې طرف ته لاړ شي وجه دا ده چې د هغوی
هغه څومره خرچه کوي په سکولونو څومره په نظام په دغه باندې هغوی ته پکې هغه د هغوی بیا فایده څه شوه نو بل طرف ته دغه خلک یې راته روچت کړي دي او زمونږ په خاوره یې مونږ ته یو قسم لا لوی تعصب را شروع کړی دی پښتنو خویندو زه تاسو ته خواست کوم چې لږې سترګې وغړوئ مونږ سره څومره تعصب روان دی مونږه هم زمونږ په خاوره خپلې ژبه کې په خپله ژبه کې زده کړې ته نه پرېښودلی کېږو زمونږ په خاوره زمونږ د پارلمان ژبه مونږه پښتو نشو جوړولی زمونږ په خاوره زمونږ پښتو چې ده هغه د اختیار ژبه مونږ نشو جوړولی پښتنو خویندو غور وکئ که یو طرف ته دی مونږه 80% یو که بل طرف ته یو نو مونږه 80% یو پښتو لر او بر دا 80% ژبه ده خو وګورئ اختیارمنده نه ده د ښوونځو ژبه نه ده د پارلمان ژبه نه ده د میډیا ژبه نه ده پښتنو د دې نه څه ثابتېږي د دې نه همدا ثابتېږي چې موږ په خپله خاوره څومره لاچاره یو مونږه دا نه وایو چې په پنجاب کې دی نظام تعلیم په پښتو ژبه کې وي مونږ دا نه وایو چې په ایران کې دی په پښتو ژبه کې نظام تعلیم وي مونږ دا نه وایو چې په ازبکستان تاجکستان کې دی په پښتو ژبه کې نظام تعلیم وي مونږ خو وایو چې په پښتنه خاوره دی په پښتو ژبه کې نظام تعلیم وي دا خلک چې دی مونږ ته نه پرېږدي د دې تعصب او د دې سرمایه‌دارانو نظام خلاف به مونږ ته راویښېدل پکار وي مونږ ته به راپاڅېدل پکار وي بیا درته وایم چې ویښ شئ د دې خلکو ته ښکاره کوي چې تعصب مه کوئ زمونږ په خاوره زمونږ ژبه اختیار ته پرېږدئ مونږ ستاسو په خاوره ستاسو ژبه اختیار ته پرېښې ده اختیار یې منو مونږ ستاسو په خاوره ستاسو اختیار منو زمونږ په خاوره زمونږ اختیار ومنئ پښتون چېرې تعصب نه دی کړی ضیا خان نور وایي چې مشره د پښتو زده کړه په پښتونخوا کې زموږ دپاره نشته تاسو د نورو صوبو نه به څه تمه وکئ ضیا خان همدغه خبره مونږه وکړه چې مونږه په خپله خاوره په خپله پښتنه خاوره په خپله پښتو ژبه کې بنیادي زده کړه غواړو مونږه په پنجاب کې بنیادي نصاب تعلیم د پښتو نه غواړو مونږ په هند سند ایران ازبک تاجکستان وغیرہ کې په پښتو ژبه کې نظام تعلیم نه غواړو مونږ په خپله خاوره په خپله پښتنه خاوره پښتو اختیارمند لیدل غواړو مونږ دې ته څوک نه پرېږدي او بیا دغه خبره دا ده د ظلم خبره دا ده چې مونږ ته متعصب ویلی کېږي دا خلک مونږ دومره دغه یو چې د دې خلکو سره که یو کس وي نو مونږ ورسره فارسي اردو وایو خو دا ظالمان چې دی مونږ لسو سره پښتو نه وایي خبورځي زمونږ په خاوره د دې خلکو دومره ظلم چې زمونږ په خاوره دوی مونږ مجبوروي چې نه تاسو به زمونږ ژبه وایئ او بیا د دوی دا دومره رذالت او دومره دغه ته وګوره دومره کمینه‌توب ته وګوره چې مونږ ته وایي چې تاسو متعصب یئ پښتنو ویښ شئ مونږه د هر چا حق منو مونږ متعصب نه یو خدا خلق به په هر صورت د دې تعصب نه منې کول غواړي انځرګل صاحب وایي چې ډاکټر صاحب ډېر سلامونه تر څو پښتانه ځان ته پښتون ونه وایي او د پښتونولۍ په لار لاړ نه شي
هم به مو پښتو کمزوري کیږي او هم به په یوه ټولنه کې د پښتون په هویت قدر ولرو. پښتنه هغه غني ژبه ده چې یو پښتون هره ژبه زده کولی شي، هغه دا چې په پښتو ژبه د هرې ژبې اواز شته. انځرګل ولا خوشحاله اوسئ، الله دې ښاد او آباد لره. دا پښتونولي چې روانه ده، پښتون چې ورکېږي، د دې شاته ډېر لوی تعصب دی. زمونږ ماشوم چې کله، پښتون ماشوم چې کله د دې پنجابي فکر ښوونځو ته مونږ ورننه باسو، هغه چې دغه ښوونځي نه راوځي هغه پښتون پاتې نه وي، د هغه ژبه پاتې نه وي، هغه جامه پاتې نه وي، هغه دود دستور پاتې نه وي، هغه پښتونولي پاتې نه وي، هغه پښتون قوم سره مینه پاتې نه وي. هغه چې دغه سکول نه ښوونځي نه راوځي هغه پښتون نه راوځي. دا زه چې بیا چغې تاسو ته وایم چې دې پښتنو کوم چې ښاغلي مشران دي، دغه دي، دا ټولو ته پکار دی چې دا زموږ اصل مقصد وټاکلی شي چې زما ماشوم چې دی د هغه مستقبل مونږ د خپل قوم مستقبل مونږ بچ کو. دې ښوونځو ته خو چې ته خپل بچی ورننه باسې، د دې نه خو دا خو چې په کوم دروازه دی ورننه وستو پښتون ورننه وځي، خو راوځي ته څه بل څه شی، پنجابی، فارسی، انګریز، زه خو یم چې هغه سم نه پاتې، ځکه چې څوک د خپل کور پاتې نه شو، هغه د بل یو کور نه. نو انځرګل صاحب انشاءالله چې په دې به که خیر وي، مونږ خو ولاړ نه یو، مونږ خو یو ملګري ته یو پښتون ته ځان رسوو او هغه ته دا سوچ ورکولو کوشش کوو. د نن دا مقصد هم چې دی نو همدقه دی، که یو دوه ملګرو ته هم ورسېده او د دې مقصد ذهن ته پرېوتو نو زمونږ ګټه وشوه. قسیم حاجي ورور وایي چې هر څوک چې دردېدلي افغان ولس او خاورې ته د شګې د ذرې په اندازه ضرر رسوي، خدای ته یې په خپل قهر او غضب اخته کړي. قسیم حاجي صاحب امین ثم امین، د زړه د خلاصه په کار دی چې ټول پې امین ووایو او الله دې ورته نیکې هدایت وکړي. که د نیکې هدایت ورته نه کوي او په زړونو یې کلف لګېدلی وي نو بس بیا دې دلسوز منګل صاحب وایي د ګلو ګېډی سلامونه زموږ ملي ګل ګلاب مشره درته ډالۍ کوم. دلسوز منګل صاحب ډېره مننه، الله دې ښاد او آباد لره. تمه ده چې روغ جوړ وی او هلې ځلې خپلې روانې ساتئ، انشاءالله چې کامیابي نږدې ده که خیر وي. وعلیکم السلام. ملګرو بیا هم دې سیز ته غور وکئ چې تعصب څوک کوي. مونږ چې په خپله خاوره، په خپله پښتنه خاوره پښتو اختیارمند لیدل غواړو، پښتو د خپل ښوونځو ژبه لیدل غواړو، پښتو د خپل پارلمان ژبه لیدل غواړو، او که نه هغه مونږ سره میشته خلک کوم چې په ټولي راټول شوي دي او مونږ ته په بله ژبه رایوځای شوي دي، هغه متعصب دي چې زمونږ په خاوره زمونږ د پښتو اختیار نه مني، زمونږ پښتو اختیارمند لیدل نه غواړي. نو پښتنو وروڼو لږ سترګې وغړوئ، دې ته په دې نظر وګورئ، تاسو ته به ښکاره شي چې دا خلک کم کیسه روانه ده. زما په خاوره زما ماشوم ته په پردۍ ژبه کې زده کړه، په پردۍ جامه کې زده کړه، د دې نه غټ ظلم او غلامي نشته دی. یو تپوس زه کوم ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل دلته موږ ته د مختلفو قومونو خلک راغونډ شوي دي، د هندکو په نوم باندې ځان ته یو بېله ټولنه جوړه کړې ده، او دا حقیقت دی چې دا هندکو چې دا د کومو خلکو ژبه ده، هغه تاسو وویل ذکر هم وکړو، دا د هندیانو ژبه ده. دلته سیدان، قریشیان، اوانان ځان ته وایي او دغه ژبه وایي. موږ پښتنو له څه پکار دي چې موږ داسې څه عمل وکړو، داسې څه کار وکړو چې دې خلکو ته د دې ژبې حقیقت راښکاره شي او دوی د خپل غلط کار نه منې شي، وروسته شي. داسې ده چې
حقیقت کې دا خلک په تعصب کې گیر دي. تعصب کې څنګه گیر دي؟ که ته په پښتنه خاوره اوسېږي او هندۍ لهجه وې یا پنجابي وې او ته ځان ته قریشي وې، ته ځان ته سید وې، ته ځان ته پلانې وې دینګړې وې، نو مطلب دا خو ښکاره شو چې دا ستا خپله ژبه نه ده. نو که ته زما په خاوره زما ژبه نه وې نو بیا خو ته په خپله سوچ وکړه چې یا خو خپله ژبه ووایه یا چې دی نو هغه هم پرېږده که نه، هغه هم ستا پردۍ ژبه ده. دا د پنجابۍ دا لهجه چې ده دا هندکو چې ورته دی وایي نو دا خو هم د دوی ژبه نه ده که نه. که دی ځان ته قریشي وایي، دی ځان ته سید وایي، دی ځان ته اوان وایي، دی ځان ته دغه وایي ترین وایي، جدون وایي، دغه وایي پلانې وایي، د دې نه ښکاره ده چې دا د خپله ژبه نه ده. خو دا یا دی چا لمسولی دی یا دی چا راپاسولی دی یا دی چا غلط کړی دی او یا دی په خپله موږ سره تعصب کوي چې دی زما په خاوره خپله ژبه خو نه وایي خو زما ژبه هم نه وایي او ما ته یو بله ژبه چې دی نو خپله ژبه کړې ده. دې نه غټ تعصب نشته دی. همدا یو خبره دا راغونډه کوي خلکو ته ورشئ، همدې خلکو ته ورشئ چې ته لږ په خپله غور وکړه چې ستا قوم څه دی، ستا قبیله څه ده، ستا شجره څه ده، ستا خپله بنیادي ژبه څه ده. که ستا بنیادي ژبه هغه ده نو ته دا سله وې او که ته دا وې نو ته بیا زما ژبه ولې نه وې؟ دغه خو هم ستا پردۍ ژبه ده که نه؟ ته خو د مخکې نه پردۍ ژبه وې نو که ته پردۍ ژبه وې نو دا زما خپله ژبه زما سره ورولي وکړه که نه، زما دا ژبه ووایه. که نور سم نه کې ما سره تعصب پرېږده. موږ تا ته په هر ډګر چې دی کمیونټي سکول جوړولو ته تیار یو. موږ په سر سترګو چې دی نو د هر دغه ته کمیونټي سکول جوړول په ټوله دنیا کې داسې ده. موږ ته دې څوک نه جوړوي، موږ به ځان ته په خپله که خیري جوړ کړو، موږ ته دې صرف حق راکړي. خو د بده مرغه موږ سره د هغه تعصب پرېږدي. زمونږ د ژبې خلاف دی هغه سازشونه پرېږدي. یاقوت خان شینواري صاحب سلامونه راغلي. سلامونه ډاکټر خان صاحب. یاقوت خان صاحب ستړي مه شئ، الله مو ښاد او آباد لره. تمه ده چې دغه یورپي دنیا کې به هم که خیري چې دی نو ډېرو ملګرو سره که خیري کار وشي. خو نن خبرې چونکې په دې دغه وی چې بیا موږ ته خلک دا پیغامونه راستوي چې یاره تاسو تعصب کوئ، تاسو چې په خپله ژبه کې زده کړه غواړئ نو دا تعصب دی. مونږ نن چې دا کمې خبرې دي موږ دوی ته صرف دومره ویل غواړو چې ګرانه مونږ په پردۍ ژبه په پردۍ خاوره باندې د په خپله ژبه کې زده کړه نه غواړو، د اختیار نه غواړو. مونږ په خپله خاوره چې دی د خپلې ژبې اختیار غواړو، د ښوونځو ژبه خپله ژبه غواړو. دا تعصب نه دی. تاسو چې مونږ په خپله خاوره که یو پنجابی، سندی، بلوچی مونږ د هغه په خاوره د هغه د ژبې د اختیار نه منې کوو نو دا به مونږ تعصب کوو. که یو تاجک، ازبک مونږ تاجکستان، ازبکستان کې د هغه د ژبې د اختیار نه منې کوو، د هغه په ژبه کې د هغه د نظام تعلیم نه منې کوو نو دا تعصب دی. مونږ خو په خپله خاوره په خپله ژبه کې بنیادي زده کړه غواړو. کوم چې مونږ ته نړیوال قانون هم دا حق راکوي، مونږ ته مذهب هم دا حق راکوي، مونږ ته چې دی نو دا معاشره هم دغه راکوي، مونږ ته چې دی نو دا زه چې د انساني حقوقو مونږ ته دا دغه راکوي چې زمونږ ماشوم دی په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه وکړي. زمونږ ژبه دا حق لري چې په پښتنه خاوره اختیارمند شي. نو زمونږ دا پیغام چې دی نو رسول غواړي ټولو پښتنو ته، ټول زموږ سره میشته خلکو ته چې مونږ تعصب نه کوو. که چېرته مونږ په پردۍ خاوره د پښتو اختیار غوښتی نو دا به تعصب و. مونږ خو په خپله خاوره په خپله ژبه کې زده کړه غواړو، په خپله خاوره د خپل پارلمان ژبه پښتو غواړو، مونږ د خپلې پښتو په خپله پښتنه خاوره باندې اختیار غواړو. دا تعصب نه دی. خو کوم دی په پښتنه خاوره څوک د پښتو اختیار نه مني
یا د دې مخنیوي کوي نو دا متعصب دی. پکار د چې مونږه دغه کس په ډیره مینې سره د تعصب نه منې کو او که نه منې کېږي نو الله نه به وس غواړو انشاءالله چې وس به خدای راولي. احمد مسلم امیری سے وایي چې مبارزه په هر معنا کوي او جاری ساتي انشاءالله برای د حق حتمی دی. احمد مسلم امیری صاحب همدغه شانتې ده ان شاء الله چې مونږ په حق یو او مونږ د چا حق نه خورو. مونږ خپل حق غواړو او په دلیل سره غواړو او په مینې سره غواړو. که بیا څوک نه راکوي نو هغه ظالم دی او د ظلم خلاف را پاسېدل چې دی نو دا زما په خیال چې حق دی، زموږ حق دی چې مونږ خپل حق واخلو. د ظلم خلاف به را پاسو چې د ظلم خلاف څوک را پانسېدل نو دا زما په خیال چې دا انسان نه دی بلکې دا ځناور دی. نثار مرزا ورور وایي چې سلامونه ډاکټر خان صاحب، ستاسې خدمتونه د خپلې ژبې او قام لپاره د ستاینې وړ دي. هیله ده چې د نورو پښتنو ټولنو لکه پي ټي ایم سره په اتفاق خپل مبارزې ته دوام وکړي. بریالي اوسئ. نثار مرزا صاحب ډېره مننه او الله دې وکړي چې مونږ خپل کار جاري وساتو او یوازې ژوند چې دی نو دا خو ممکن نه ده. مونږ به د چا سره کینو پاسو، مونږ سره به خلک کینی پاسي، دا خو یو مشترکه قوم دی. مونږ دغه نه دی چې یاره دا ټول بار هم زمونږ په سر دی یا مونږ وایو چې نه دا صرف به مونږ کوو. نه، مونږ خو ډاکټر خان تحریک چې دی نو لګیا دی د یو کار په باره کې دی، اوسو د بنیادي ستونزو په حق له چې دی نو اویرنس راولي، خبرتیا را پیدا کوي چې پښتانه خبر کو چې ستاسو حق دی دې سره څه کېږي. نو انشاءالله چې د ټولو سره ناسته که څوک وایي چې یاره دوی موږ سره کینی نه کینی، موږ ورته سوال جواب کړی دی، موږ سره نه کینی یا موږ ورته سوال جواب کړی دی موږ ورتله غواړو دوی منې کړي یو یا نو دا ممکن نه ده. سوال نه پیدا کېږي چې موږ د چا سره ناسته ونه کړو. خو بیا دغه دی چې یاره په دې هر څه به ځان پویو او بل به هم پویو. آګاهي، جرګه، پاسون د دې مسلو حل دی. دا څومره چې زموږ بنیادي مسلې دي دې کې به که خیري او دغه کېږو او د تعصب کوونکو ته به مونږ منت کوو چې تعصب نه منې شئ. زموږ په خاوره زموږ د ژبې اختیار ومنئ. ستاسو په خاوره مونږ ستاسو د ژبې اختیار منو، ستاسو اختیار منو. ډېره مننه. که څه یاقوت خان شینواري صاحب وایي چې ما سره دلته په بیلجیم کې نن ستاسو آنلاین خبرې زما خواږه ملګري د پښتنو ارګنایزیشن صدر نوید خان او ظاهر ګل مومند صاحب هم ګوري او سلامونه خواږه سلامونه هم رالیږلي. یاقوت خان صاحب دغه ملګرو تم چې دی نو زما ډېر سلامونه ورسوه او الله دې وکړي چې زما په دې خبرو چې دی نو د پښتنو دا سر خلاص شي چې مونږ په خپله خاوره په خپله پښتو ژبه کې د زده کړې خبره کوو یا د خپلې پښتو اختیار غواړو په خپله پښتنه خاوره، نو دا تعصب نه دی بلکې هغه خلک متعصب دي کوم چې زمونږ په خاوره زمونږ ژبه اختیار ته نه پرېږدي. نو الله دې وکړي چې دا خلک چې دی د تعصب نه منې شي. زه یم چې دومره به ډېره وي که خیر انشاءالله چې بیا به که خیر خبرې کوو او ډېره مننه. الله مو تل ښاد او باد لره. الله په امان.